زما محترم یو غلام خرڅېدو او دا خرڅېدو په ټیم کې دا ورسره دا چغم وایي چې را دې کې نور یو عیب نشته خو دا یو عیب دی چې دا چغلخور دی چغلخور دی. یو ساده ګل غونته کیو هغه وایي مړه دا چغلخوري خو نن عام د هر چا کې دا چغلخوري دا مرض دی. بس وایي خستو کور ته راوستو چې کله کور ته راوستو غلام لګې دی خدمت خو کوي خو د دې سړي ښځې له راغی دا غلام هغې ته وایي ستا دا خاوند خو پردو ښځو سره لینډ دی. چا ته وایي ښځې ته ورله وایي چې ستا د دې خاوند خو پردو ښځو سره لینډ دی او پردۍ ښځې سره لینډ اخیستی دی کیدای شي ان قریب هغه سره نکاح وکړي او تا فارغه کړي. نو دا زنانه غمجنه شوه پریشانه شوه او خو چغلخور د چغلخورۍ مرض خو پکې و. زما محترمو دا زنانه اوس په دې کشمکش کې ده چې دا به څه کېږي او دا به څه کوم که نه هغه غریبه زړه خوري دا ورته وایي مه پریشانه کېږه ته داسې کار وکړه چې زه فلانکي ځای کې یو دمګری دی په هغې باندې درله تعویض کوم انشاءالله ټول عمر به دا خاوند ستا غلام وي ستا به تابعدار وي او چېرته به په تا باندې دویمه ښځه رانولي. دویمه ښځه زما عزتمندو صحیح به نه دی. دا زمونږ زنانه د دویمې ښځې ولې خلاف دي؟ دا ځکه خلاف دي چې د سړو کې بې انصاف نه چې بې انصاف وکړي. دوه درې څلور قرآن الله اجازت ورکړی خو اصل شی انصاف دی. بیا دا نن سبا څوک انصاف کې اواز راکړي په سلو کې 1% خلک که چېرته انصاف وکړي ورنه انصاف نشته. دې وجې نه زمونږ په معاشره کې دا دویمه ښځه چې چا کړي وایي دا هغه بدبخته دی دوه ښځې کړي وي چې داسې روانې که نه وایي دا هغه بدبخته دی دوه ښځې کړي دا دوه ښځو خاوند دی. نو زما محترمو اوس دا غلام دی زنانه ته دا خبره وکړه چې ته مه پریشانه کېږه زه به چې کوم دی په پلانکي دمګري باندې درله تعویض وکړم او دا لینډ به دې توله کې شي. نن سبا خو دا خبرې هم روانې دي که نو دا زنانه خو ته چې څوک څه ووایي هغه بس کوي که نه کوي او ورته وایي چې هغه دمګری کار کوي خو ستا د دې خاوند په دې مرۍ چې دا کوم یخته دي که نه دا یخته به د دې خاوند نه په څه طریقه را کټ کې او ماله به یې راکې او زه به هغه دمګري لی وړم او هغه به چې کوم دی تعویض کوي ټول عمر به دا خاوند ستا تابعدار او فرمانبرداري ورنه ان قریب به هغه بله ښځه راولي او تا به چوټي کړي. نو به دا زنانه اوس پریشانه چې دا به اوس را کټ کوم تې نه څنګه دا ویښته کټ کول دا خو نه به ته په دې څه کې څه نه کې. نن سبا خو اکثر زنانه په خاوندانو باندې تعویضونه کوي. یو د خاوند غریب داسې کار له لاړ شي دا د کور نه راوځي زما عزتمندو دمونو پسې ګرځي. ما ته خو اکثر زنانه غوسه وي خاوند غریبي کار له لاړ شي دا دلته نه داسې وځي د خاوند د راتلو هغه ټیم یې معلوم کړی چې په دې ټیم راځي هغې نه نیمه ګنټه مخکې کور ته ځان نه ورسوي. مضبوط نظر وساتئ په خپلو زنانو. زما دا جناب فریاد نن واورئ داسې په یو ځل باندې ناکامه کېدل نه وي په یو ځل بېعزته کېدل نه وي په یو ځل د الله عذاب نه وي خو چې کله م راغی که نه بیا زما دا خبرې ذهن کې اړه وراړوه چېرې د مولانا صاحب د کوم وخت نه په دې ممبر دغه چغې والې خو ما نه منله. نو به هر حال زنانه ته وایي چې کله د خاوند اوده شو نو ته کینچي یا چاړه راواخله او راشه بس په ودونو ترې نه دا یخته را کټ کړه دې کې خو څه ګرانه خبره نشته. زنانه هم خوشحاله شوه چې والله دا خو غریبه خو اوس غواړي چې زما دا خاوند زما تابعدار جوړ شي دا رانه بل څوک وانخلي. اوس دلته دا چغلخور که الله دې اول دې ټولو چغلخورو ته هدایت وکړي او که نه که نه الله دې د ځمکې دروازې ورته ګناه وکړي چې سته پناه شي. نو زما محترمو اوس هغه غلام چې کوم دی اوس خپل مالک له لاړې سړي له لاړې د دې ښځې خاوند له اوس لاړې دکې خو د چغلخورۍ مرض شته که نه هر صبرو عادت نه برو هغې ته وایي چې ستا دا ښځه چې کومه ده که نه دا د پردو سړو سره لینډ اخیستی دی. خاوند ته ورله وایي ستا دا ښځه ګورې ټیک نه ده په وخت د دې ښځې غم دې وکړه دا پردو سړو ته ګوري پردو سړو سره یې لینډ دی ان قریب به چې کوم دی دا په کومه طریقه ختم کړي او بل سړي سره به واده وکړي. زما عزتمندو اوس خاوند له موله غوږونه ډک او ښځې له غوږونه ډک کړي. خاوند ته مرله دا خبره وکړه چې بېګا شپه کې که دا هر څه در سره وکړو خو بېګا شپه کې به در سره کوي ویښ اوسه او خپل ځان حفاظت په خپله باندې وکړه او د دې ښځې حقیقت به بېګا په شپه کې په خپلو سترګو ګوري چې څه حساب او دا سړی چې کله اوده کېږي نو ځان سره یې توره هم کېښوسته. او زما محترمو اوسه هسې د دروغې ځان اوده کړو هسې خراړې شروع کړو په دې کې دا زنانه غریبه راله چې زه دا یخته به ترې را کټ کړم او دې غلام له به یې ورکړم چې په دې دا تعویض وکړي. خو چې کله راغه او چاړه ور سره ده چې په دې به د خاوند د دې مرۍ نه د یخته را کټ کړم نو چې چاړه هم شي او مرۍ هم شي چې چاړه هم شي
او مریم شي نو ستاسو ذهن کې څه راځي په دې خبره ورس نو خاوند دغه ټیم کې एकदम د دې ښځې لاس ونیولو او بغیر د چوچرانې زما عزتمندو ښځې نه سر ووالو توره خو سره وه اوس هلته غلام چې کوم غریب اوس هلته په وینو کې لید پید پرته ده او هغه غلام خو چغلخور هغه په منډه باندې د دې جنۍ رشته داران را خبر کړه چې هغه جنۍ خو یې دله ووژله نو زما محترم هلته هغې راغه او زما عزتمندو خاوند غریبې لاسا اخیستلې نه وه چې هغې مو سره آخرت ته ورله تشکیل وکړو هغې هم ختم کړو نو چغلخور سړی به خپل منځ کې نه پرېږدی چغلخور سړی چې ستا مخې ته راځي نو ته به دا نه وې دا زما همدرد دی او خیرخوا دی چې ما ته چې کوم دی دغه خبره راورسوله ورنه دی به نورو زما پسې څومره کیسې قطارې کوي دي وتعز من تشاء وتذل من تشاء عزت ذلت د الله په لاس کې مه یېرېږه مه پریشانه کېږه الله چې یو پیره فیصله د کامیابۍ او د عزت راولېږي د یوسف علیه السلام خلاف په خپل کور کې رونو د یوسف علیه السلام د ناکامه کولو کوشش کولو او الله یوسف علیه السلام ته عزت ورکول غوښتل د مصر بادشاهي جوړ کړو که جوړې نه هغه یوسف علیه السلام رونه چې کوم الله ذلیل او رسوا والله خپله راوسته که رانوست دا ذات کم ذات دی کم ذات دی لږ مینې سره ووایه کم ذات دی الله ذات دی حدیث کې محمد رسول الله فرمایي لا يدخل الجنة قطات زما عزتمندو غوږونه کلاو کوي واورئ نبی علیه السلام فرمایي چا چې چغلخوري وکړه د یو خبره بلته او د بل خبره بلته دوه خپلو کې جنګول زنانو کې هم دغه مرض شته او زموږ د دې شهید آباد په مسلمانانو کې هم دغه مرض شته د خدای نه ویریږئ دو مسلمانان خپلو کې ما اچوئ د یو خبره بل ته مه وړئ د بل خبره که وستې کېږي چاته خیر رسولی شي خو خیر ورسوه شر مه رسوه دو ورځې زندګي ده هر سړی پریشانه دی د هر سړي په کور کې یو غم او یو واویلا او یو جړا ده مه کوئ څه درته میلاویږي په دې چغلخورۍ باندې ښکاره علی الاعلان محمد رسول الله فرمایي نه به داخلیږي په جنت کې چغلخور سړی نو چې به نه داخلیږي د الله د رسول خبره دروغ کېدی شي کېدی شي د موسی علیه السلام په قوم باندې چې باران الله بند کړی دی دا یو چغلخور پکې اوسېدو یو چغلخور دا مسلمانان به خپلو کې جنګول د هغه چغلخور د وجې زما عزتمندو د موسی علیه السلام په قوم باندې الله باران بند کړی نو موږ به خاورې ښه شو زموږ دا کلی زموږ دا علاقه زموږ دې کورونو کې به خاورې خوشحالي راشي تاله به راشي پلانکي خو درپسې داسې داسې ویلې خو ګورې زما نوم ورته وانلې وسې کېږي هم په دې راباندې کا وسې کېږي دا ختم که کوم سړی تاله راغلی دی او تا ته وایي چې ګورې زما نوم ورته وانخلي واخله ورته زما نوم بیا ولې داسې نه دی خو ارامتوب دی پکې که هغه بیا هم حیا کوي هغه څه کوي چې کوم کس تا پسې خبرې کړي هغه بیا هم حیا کړې ده پیشي شاید تا پسې خبرې کړي دا خو غټ دشمن دی ستا مخې ته راغو تا ته وایي چې داسې داسې دی که نه دی اواز راکړي دا غټ دشمن دی د دې نه ځان ساتل پکار دي